پسې سورت ناس چې دا هم مدني دی 6 آیاته بیا دا لري. دا سورت پسې قل داسې پسې ووایه واعوذ زه پناه غواړم بربي په رب سره الناس په مالک سره الناس د خلکو. دا کیدا راوښوله چې ته چې پناه غواړې توکل کوې پر هغه چا باید وکړي چې په هغه کې دغه درې صفات موجود وي. ګورې بیا د رب تورې راوړې لکه هلته چې مو وایي برب الفلق چې په دغه هغه خو مناسبت په دا و چې رب فلق ته مضاف ګور د ګرد جهان رب مګر فلق یې ذکر کړي ټول الله لکه شپه چې په فلق بدلې پس په دغه بدلې سپېدې را شروع کړي زما نه جوړې په صحت بدله کړه دلته ویل چې برب الناس پناه غواړم برب په رب سره الناس د ټولو خلکو. رب معنا مالک متصرف واکمن د شي نو په دغه رب د ټولو خلکو ملک الناس چې دی ملک پاچا دی الناس د خلکو د ټولو خلکو پاچا هم دی اله الناس چې دی معبود دی د ټولو خلکو. ګوره د هر صورت په دغه کې ناس 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 یعنی هغه صورت چې هغه څو واره ناس پکښې کې راغلی نو میم د صورت ناس پرېښی دی. نو ګورې خاوند مالک د خلکو پاچا د خلکو معبود د خلکو که د چا څه څوک پناه غواړي دغه صفت باید ولري. هغه باید ډېر مالک و ډېر واکمن هغه باید پاچای پادشاهي و تصرف ته د سره او هغه باید معبود هم نو دغه صفات په بل چا کې موجود دي. د الله څخه ما سوای څوک معبود کېدلی شي خو معبود کېدای نه شي. نو پناه چې د هر دښمن غواړي التجا او پناه به د الله عز وجل دی. او اکثر وخت چې امداد مجاهدینو ته راځي هر وخت چې راځي په دغه وخت کې راځي چې د تمه د نور شیانو څه وخت شي چې پر اسباب نو اعتماد بالا پورس ولا که یا دا کار درک یا دا یا الله پاک بالا نو محافظ ته چې څنګه مکه دغه رقم شي چې دا التجا په دغه وخت کې چې انسان د ګرد شیانو څخه څه بارونه مال دی چې کیږي امداد بالا په دغه وخت کې راځي. حتی اذا استيأس الرسل متى نصر الله چې رسول بل دغه رقم باره ما یوسس باره بل چې دا الله نصرت وستوس وعده کړ دغه وخت به برات چې دغه رقم د سړي تما وقتل نو دغه اله معبود د خلکو دغه څه باید پناه وخت په پناه باندې نو دی ارزښت نیوي غواړي. ملک معنا پاچا اله معنا معبود نو په دغه درې صفت لرونکي رب باندې پناه غواړم. درې صفت خپل په آیاتو کې ذکر شو که څه ورته فهمې د چا څه غواړي من شر الوسواس من شر د شر او د ضرر څخه الوسواس د وسوسه اچونکي وسوسه و هغه خبرو ته وایي چې د انسان په زړه کې د شر دپاره ورلویږي د طرفه د شیطاني وسوسې ګردمر. یو بیا الهام دی. الهام هغه خبرې چې د انسان په زړه کې د خیر خبرې ورلویږي هغه بیا د طرفه د رحمان دی د خیر خبرې پکښې ګرځي الهام راته اوس بس دا کار به وکړي د خیر کار چې او که د شر کار کړی هغه ته الهام نه وایي هغه شیطان استاد شیطان یو شي هغه وسوسې بولي. نو د شر څخه د چا د وسواس چا وسوسې اچونکی دي د هغه د شر څخه الخناس بیرته پټېدونکی. دا دواړې صفت د شر څخه د وسواس خناس وسوسه اچوي خناس بیرته شاته تلونکی دی. وایي شیطان چې راسي انسان ته یو بده وسوسه ورچي انسان چې هوښیار د څه د الله ذکر شروع د الله ذکر چې الله ور په یاد شي د الله احکامو پر امین ور په یاد شي شیطان لاړ شي غلی شي په خزه کې چې معنا وپېژنده چې پېژني بیا پټ بیا چې د انسان لږ نو کې غافله کېږي بیا دې راوړاندې شي بیا ملک بیا که دا د الله ذکر د دور په یاد شو د الله سره علاقه ټینګ شو دی بیا ولاړ شي. نو خناس دغه ته وایي چې راځي بیرته شاته ځي پټېږي لکه یې نه د یوې خوا د بلې د خوا کار د دغه دی. نو د خناس صفت شر څخه د وسوسه اچونکي الخناس بیرته شاته تلونکي پټېدونکي دا دواړه کاره کوي. دا شاته تلنه په کوم وخت کېږي چې انسان د ذکر څخه د الله عز وجل کار واخلي. حتی ذکر د الله خو اذان هم دی وایي هغه اذان چې کېږي په حدیث کې راځي چې د شیطان سره باره بادونه جاري شي تر هغه وخته پورې ځغلي چې اذان نه اوري پټ شي دغه نه د ذکر څخه د الله تعالی بد کېږي. نو دی خناس دی ځي بیرته شاته الذي هغه وسواس خناس یوسوسو چې وسوسې اچي فی صدور الناس په ځګرو کې د خلکو. صدور جمع د صدر ده صدر خو ځګر ته وایي ذکر کړی ځګر د مراد زړه دی یعنی فی قلوب الناس د خلکو په ده زړو کې دا وسوسې ور اچي چې دا نو څوک دی دغه وسواس خناس دا وسوسې چې اچي من الجنة والناس چې دا د قسمه څخه د جنیانو د پیرانانو هم دي والناس د خلکو هم دي یعنی د پایه شیطانان چې دا موږ یې وینو زموږ په انډیوالان کې هم سره سره دا نو بیا انسي شیطان بولي. ګوره الله اجول من الجنة چې دغه وسواس چې وسوسې اچي د خلکو په زړه کې دا څوک من الجنه د پیرانانو څخه والناس د انسانانو څخه. هغه د پیرانانو شیطان خو لا ښه دی چې د ذکر د الله پاک پر راپېښ کې خو باره دی د خپله ځغلې د ذکر بد کړي لکه اور چې ورته ولګوي. دا بل د انسانانو شیطان خو په ذکر هم نه ځي دا به سم دم تهدیدوي خپل د عقله به کار اخلي چې ورته څنګه دا خبرې ګرده غلطې دي. په مجالس کې داسې نه لیدلي سم به در سره ناست چې پېژنې به چې فلانی کاکا دې د کفر صفتو ته به ملا درته وتل هغه ته به دغه چې کښېنه خپله خو
عقیده نه لري، اوس نور مسلمانان هم خرابوي. دغه چې ته دا رقم دی وترټې پر هغه سره بیره به دی خاموش شي، خپل د کار نه اخلي، بیرته هغه د خندا صفت یې هم لري، بیا د بلې لارې باره بیا راځي، بیا خپل کار کوي. نو د دغو ګردو څخه به الله عز وجل ته پناه غواړي. دا بیا هغه شیان دلته ذکر شو چې د سړي آخرت ته تاوان کوي. په هغه کې خو د بدن خبره وه چې بدن یې ناجوړه کاوه، هغه جادوګر چې و، هغه شپه چې وه چې بدني ضرر یې رساوه، دنیوي ضرر یې رساوه، خو د شپې دنیوي ضرر رسېږي، په جادو باندې رسېږي. حسد په دې دنیا کې حاسدګر ته تاوان رسي. او دغه موسوس چې وسوسې په زړه کې ده چې دا ګردو اخرتي خطرونه سړي ته پېښي، نو دغه دواړه صورته چې دي دا د دغه دپاره الله عز وجل نازل کړه چې هغه د پیغمبر علیه السلام جادو په رفع سو. او اوس هم ټول مفسرینو لیکلي دي چې د جادو د رفع دپاره په هر وخت کې دغه صورتونه کارآمد دي، په کار لویږي. دغه رقم د پیغمبر علیه الصلاة والسلام عادت ته و چې ده به دا پر خپلو لاسو مبارکو باندې ویل چې کوم ځای باندې په کېدل خو پو بیا کړه، که نو پر لاسو بیا پو کړه، پر ګرده بدن بیا تېرول. قل ولا بله امر سره په ځینو روایاتو کې راځي. حضرت عایشه وایي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام په حالت کې د نزع و چې کوم تکلیف به پر راتلی، پخوا خو خپله ویله، باره به ما ورته ویله، باره به پر لاسو ور پو کړله، پیغمبر علیه السلام به خپل مبارک لاسونه پر دا بدن تېروله. نو د ډېرو مرضیو دپاره اوس هم دا استعمالیږي، دغه معوذته ویل کېږي. اوس د قرآن کریم حکمت و اعجاز ته راځي، یو لطیفه هغه دا ده، د دغه اخرنۍ صورت چې دی دا خو د قرآن کریم اختتام شو. لومړنۍ صورت سورت فاتحه و الحمدلله د ابتدا او انتها چې سر مناسب شي، دا د متکلم پر زیاتې پوهې باندې دلالت کوي. چېرې دا څومره هوښیار چې کوم کلام واره واره را شروع شوی، پای کې هم هغه رقم شو. نو اول د واره چې هلته وخو الحمدلله رب العالمین، حمد د رب العالمین دپاره دلی برب الناس، خلق په خپل ځان کې یو عالم دی، هغه رب دلته چې هلته رب العالمین دلی په رب الناس باندې تعبیر شو، دا هغه آیات سره برابر شو. پسې هلته مالک یوم الدین و ملک الناس، چې دی نه یوازې چې د چا مالک دی، د هغه د ورځې د جزا د انسانانو مالک دی په هر وخت کې. نو پسې هلته ایاک نعبدو اله الناس، چې خاص تا ته موږ عبادت لرو، اله الناس، خدای اله معبود د چا هم دی، د خلکو هم دی، د هغه آیات سره سو. پسې من شر الوسواس الخناس، دا د هغه ځای سره سو چې اهدنا الصراط المستقیم، یا الله موږ ته سیده لاره وښیه. سیده لاره څه معنا چې دغه وسوسو څخه خوندي کړي، د شر څخه د وسوسو. ولې خو هدایت چې سړی نه وي، خو باره د هر شیطان چې هر وسوسه ور واچوي پر هغه لاره باندې ځغلي ورسره ځي. نو د اهدنا الصراط المستقیم سره دغه آیات بیا ډېر مناسبت لري چې د شر څخه د وسوسه اچوونکي شیطان، که بلا که د انس قسمه څخه دي، او که د جن د قسمه څخه دي، د هر قسمه څخه چې دي چې وسوسې د خلکو په زړو کې ور اچوي. نو دا یې مناسبت د هغه سره شو. بل مناسبت یې دا دی د هغه سره د هغه سره مفتح سره د کلام هغه بله کفایه ده چې هلته شروع د قرآن کریم چې موږ کوو په بسم الله کې په بې سره یې کوو، هغه بې چې ذکر شي بسم الله الرحمن الرحیم، شروع یې په بې سره ویلې د قرآن کریم، پای اخري توری عبارت چې سین دا والناس پای سین دی نه دی، نو بي او سین چې پر ملګري کې بس نه جوړېږي. د دې مطلب دا شو چې دغه قرآن کریم چې په دغه د بې سره ونسي، بیا د سین پر په د مابینځ کې چې کوم رالی، دغه د انسان د هر مشکل دپاره بس د بل شي ضرورت نشته، نه د بل قانون جوړولو ضرورت شته چې خلک به اسمبلي جوړ کړي، لویه جرګه راوغواړي چې قانون پاس. بابا قانون چی شته؟ قانون وختي په اسمانو کې پاس شوی دی، بله پیغمبر راغلی قانون تیار دی، بل قانون ته ضرورت شته. هغه که قانون تیارېږي د دغه مادې دي خلک په خپله ژبه ولیکي چې عام هم په پوه شي، هر څوک په پوه شي چې په قرآن کې دا خبر راغلی، دغه راغلی، دغه راغلی ده، دغه چې پر اخبار نشر کې، پر ټلویزیون کې نشر کې، پر راډیو یې نشر کې چې د عامو د ښځو د نر په خبره سر خلاصي چې دا ماده چې د پلاني آیات څخه اخیسته شوې ده، دا د قانون ماده د پلاني آیات اخیسته شوې ده، دا چې دا د ملل متحد ماده د ملل متحد وسه دی، د مور میړه دی چې ملل متحد ویله بهرحال که الله چې رالیږلي، خبره خلاصه شوه. زموږ د وطن خلک داسې دا وایي په راډیو کې د بن په غونډه کې، د بن غونډه اوس لکه قرآن اصل دی، که د بن په غونډه کې خبره شوې هغه کې بیا د چا پلار خبره نشي کولی. په قرآن کې که شوی هغه ارلو چک ار یو پر راولاړېږي چې دا اوس نه ده مناسبه. بابا ولې نه ده مناسبه؟ نو دغه د بې او د سین خبره ما درته کوله چې په سر کې بې په د پای کې سین، نو دا بس سین جوړ شو چې دغه کلام چې موږ ووایه، دغه کلام د قرآن کریم چې په هر څه عمر کې ویل شي، دا بس دی د انسان د هر ژوند دپاره په قانوني سطحه کې هم ضامن دی، دا یې بس دی کافي دی، د عبادات په برخه کې هم ضامن دی، د عقایدو په برخه کې هم ضامن دی. انسان که عقیده جوړي دغه قرآن څخه جوړېږي. انسان که د مثال په طور د جامعې دپاره د مدني قانون، شهري قانون
مملکتي قانون جوړي د دغه قرآن څخه به جوړېږي. که انسان تهذیب الاخلاق خپل اخلاق مهذبوي ښایسته کوي، اخلاق هم په دغه قرآن کې ذکر شوي. خو دغه درې شیان شول. که عقیده ده هم د هغه ځای څخه جوړېږي، که تهذیب الاخلاق دي هم د دغه ځای جوړېږي، حتی که د بر المنزل په کور کې چې ګزاره کوي هغه هم د قرآن څخه جوړېږي، که سیاست مدني دی اشارې سیاست هم د دغه څخه جوړېږي، که معاملات چې د خلکو راکړه ورکړه هغه هم د دغه څخه جوړېږي، که د نکاح ضرورتونه دي هغه هم د دغه قرآن څخه جوړېږي. دغه په رڼا کې چې کومه نکاح وسي هغه نکاح به پایدار وي، هغه به که د دې څخه خلاف وسو یا به زنا یا به پایداره وي، دا رقم به غلطه وي. نو دا بسوالی د ټول جهان دپاره تر قیامته پورې بیا د بل شي ضرورت نشته، بحث به رادی ختم شو. اوس نو چې د قرآن کریم دغه صفت تاسې واورېدئ، د اصحابو کرامو دستور په دې کې دا و چې د قرآن کریم دا یو سورت چې به دوی تلاوتاوه چې زده کړی نه وی په معنا او تفسیر بل ته به نه تېرېدل. حتی د صحابه کرامو چې روایت شوي دي حضرت عبدالله ابن عمر چې په 8 کاله کې دغه د سورة بقرې تفسیر ده ووایه. نو 8 کاله خو بیخي ډېر دی. اوس موږ په 25 شپې کې قرآن شریف ختم کړي، خلاص دعا پر ووسي، سند لا هم ورکړي. رسول علیه الصلاة والسلام شاګرد دی، جبرئیل امین استاذ دی، او الله یې ضمانت هم کړی دی ان علینا جمعه وقرآنه ثم ان علینا بیانه. جمع کول یې پر ما دي، ویل یې پر ما دي چې ستا په ژبه یې بېرته وایم، ستا په ژبه یې بیانوم، هغه ذمهواري الله کړې، مګر په 23 کاله کې ورته واوره. د څه دپاره چې دا دغه نه مرکز دی د معاني، او دا د 25 شپو کار نه دی، دا د میاشتې کار نه دی، نه دا زده کېږي په دا رقم باندې. نو دا الله یې ذمهواري کړې، مګر جبرئیل څو استاذ دی، هغه خوراک نه کوي چې مصروف دی، هغه نکاح نه لري چې مصروف دی، جوکار نه لري، روزانه نه لري، او نه غلطي کوي، امین دی، خیانت هم نه کوي، مګر هغه چې پیغمبر ته وښیي 23 کاله زمانه یې ونیول. د څه دپاره؟ د دې دپاره چې د دغو نه معاني ډک دی چې په هر عصر کې وایه ته چې په ماښام نازل شوی دی. بابا د قرآن کریم خو یو د فرعون کیسه درته کوي، هغه خو د عبرت لپاره چې باره د دې زمانې فرعون ته وایي چې ستا انجام ملاقبه لکه مثل لکه دغه فرعون، دا خو د دې دپاره کوي. یو د ده قوانین چې د خلکو عادات بیانوي، د خلکو خیانت بیانوي، چا مو پرېبې بیانوي، هر سړی دا رقمګر نه وي، دا ګای چې ترجمه کوي دا مقتدیانو کې بله څوک ولاکې بل څوک یادوه بیا زه بابا ته ولې یادولې، دا هر مقتدی چې 100 کاله بعد هغه هم یادوي، 1000 کاله بعد چې راشي هغه چې وایي ما یادوي یا بل چې وایي ما یادوي، دا دغه رقم د قرآن بلاغت دی. دا رقم د ده فصاحت په دغه کې دی. که چیرې دا رقم وایي چې دا خو نه پخوا نازل شوی دی پر ما نه تطبیق کېږي، نو خو د بل کتاب ضرورت چې باید اوس نازل شوی. په خبر کې اوس پوهېږي الله عز وجل چې بل کتاب نه نازلي، خو دی چې پر هر چا وایه ته چې پر ده نازل شوی، ته چې خاص ده یې یاد کړی، بعد باید د نوم نه پکښې کړي، نور د ده ګرده کردار پکښې کړي. نو خو په دغه د جامعیت بل کتاب ته ضرورت نشته چې هره مرحله چې پېښه شوه قرآن وګوره. قرآن هغه به وایي ملا صاحب دا ته څنګه قرآن راخته چې زما په باره کې نازل شوی، ونه خود ستا په باره کې نازل شوی، چا په باره کې نازل شوی. دا شأن نزول چې دی شاه ولی الله رحمه الله وایي شأن نزول فقط دا دی چې د دې نوعیت ترښیي. توقع چې د مثال په طور لکه اوس د جادو مسله پېښه شوه، نوعیت یې موږ ته وښوه چې خاص نو هلته نه ویل کېږي چې که بیا جادو اوس بیا یې ووایه، که بیا جادو اوس بیا یې ووایه، که 1000 کال بیا یې ووایه. د زنا آیات نازل شو چې هلته پر هغه یوه ځان یې نازل شوی چې یوه زنا یې کړې وه، یا چې هر ځای چې زنا وشوه د هغه یې حکم دی. د غله دپاره چې کوم حکم نازل شوی دی نو دا خاص د هغه یوه غله دپاره و. دا نو چې د قیامت هر چا غلا وکړه هغه رقم کار ورسره کېږي. نو په دغه د قرآن کریم جامعیت دی، و دې ته باید دغه اهل علم طبقه وخت ورلره ورکړي. هر څوک چې په ایمان ګوتوي هغه باید وخت ورلره ورکړي. زموږ چې اکثر نه زده کېږي قرآن کریم هغه عیب هم دا دی، که طالب دی که ملا دی که هر څوک دی هغه دا وایي اوس خو زه نور کتابونه وایم دا به کراري ته پټ کړي. دی اوس اوري قرآن کریم ورته کښېني، خو ده دا دی په زړه کې دا سنجول دی چې دا خو بیا ته علیده وخت ورکوې. نو اوس خو خدا دې تبرک به وشي، اوس ولې دی ګورې، ولې ځان په ستړي کې، نو در مرګه پورې دغه ستر تېر شي. هر کار چې تا مهم وبولي چې بیا دا وخت نه لري د هغه یې وخت زده کېږي. دا چې د دوی نه زده کېږي وایي یې یېرېږي، وایي یې یېرېږي، دی داسې نه دی چې منکر دی، دی په خپل زړه کې دغه تصویب کوي د خیر سره په کال د خیر بیا سم قرآن شریف زده کوم، بل کال یې نه بیا سم زده کوم، اخر پای نو چې شه راوځي هغه د 40 ورځو ترجمه وکړي بالا خلاص لږ ګوټه پروت دی بالا ایله په پوهېږي هم نه د بل چا مخ هم ډک کړي. مشکل خو لا دا پېښ باره دې وسم نه پرېږي چې ورویشه باره نو ما نکله ګوټه وتړه په درواغه راوتړ دا کاغذ یې نکره کړی دی. اوس چې ورته چې زه مړی دغه کاغذ در سره واخله چا تا چې در کړی دی و هغه ته بېرته ما دلي استاذ یې ورته استاد دوی ته به زه سبق وایم پته یې نه وایي. هر چا چې در کړی دی دا کاغذ و هغه ته وایه ورته د استاد دوی په لاس راکړه زه به ورته استاد شم. باره وایه زه خو نو زه یو ښه استاد به وایه چې زه استاد هم نه ولې راکوه ما ته دا کاغذ.
دا دغسې کاغذان دا ښایسته ښایسته کاغذان جوړ کړي چا ورکوي هغه یې بېرته نه مني. نو چې یو دا فقط مازې یو ډول سینګار دی جوړېږي چې ناري وهی هی سره جوړ سي بالاداره کمچه په خلکو وکړي. نو قرآن کریم ته به دغسې پوره توجه کول کېږي، خصوصا هغه کسان چې په قانون ګوته وي. زه دا خبر د پیغور په رقم وایم و طالبانو ته داسې وایم برم یا والله بالله چې د دغه کافر قانون به منیم مې شروع د ده په دغه خشې مور څخه پرېږده چې خپل کفري قانون تطبیق کړي. که هغه نه منې شهیدان ورکوي نو دغه به زده کوي. نو چې دا دین نه دی زه هغه هم خرابوي ورباره کوي چې نو خو دا جهان بره ځنګلي قانون ته جوړېږي. ځنګلي هغه پخوا خلک وایي ځنګلي ژوند د انسانان لکه درندګان دا ژوند یې کاوه. دا روي چې پر بل وس ورسېدي هغه یې مړ کاوه. نو قانون خو چې بره خلک سره دا چا لار معلومه لکه ګوره اوس پر سړک باندې ورسې دا چا لاس معلوم دی خلاص ټکر نه پېښېږي. که دا یوه غلطي وکړي د لاسه ورسېدي درز سره وموښي. خو دا انسانان باید قانون ولري په جنبل کې در قیامته چې دی چلېږي. نو قانون خو یا کفارو خپل جوړ کړی دی چې موږ یې باطل بولو ادي ورسره جنګېږو. نو چې هغه ایسته کوي بې قانونه جهان جوړوي. بې قانونه جهان خو د درندګانو ژوند دی خو په غره کې باره سره ګرځي یو پر بل باندې ظالم. نو ته خو به قانونناکه جهان ماته جوړوي. نو چې دا شهیدان ورکول کېږي خو د دغه کار دپاره ورکول په قانون ته پوهېږه نه. نو ته به د دغه قرآن څخه قانون راباسې دا به جوړوې چې هر څوک په کار کې ولاړ دی باید هغه ته متوجه شي. نو خصوصا اهل دین طبقه چې غواړي هغه قانون مات کړي او په جهان کې جنګ شروع دی د قانون شروع دی. اوس تاسې ګورئ دې خبرې ته به څه فهمې تبلیغي حضرات په جرمن کې دی الا دی په لندن کې دی الا دی په هر ځای کې دی ولې الا دی نو دی کافر دی؟ کافر خو نه دی مګر خو دا داسې پروګرام په مخه اخیستی دی چې هلته په قانون کار نه لري. ته یوازې شخصي لمونځ کوم خلکو ته سبحان الله وښیم روژې وښیم دا شخصي قانون چې دی دا اسلام هم د کافر مني. تاسې په خپل قانون کې ذمې نه لرئ په اسلام کې دا د ذمې څه چې کوي ذمې خو که هندو د هندوګرت کوي که یهودي د یهودیت کوي که نصراني د نصرانیت کوي اسلام په ده کار نه لري. وایي کوه قانون به زما منې په شار کې ته ذمې یې ماته چې زیاره کوه حتی د ذمې دونه حقوق دي لکه د مسلمان غیبت حرام دي. ولې خو دا ستا قانون په سر سترګو ومنئ فقط په شخصي دین کې آزاد دي. هغه مسلمانان چې شخصي دین په ډېره ښه توګه کوي ښه لمونځونه کوي ښه تسبیح اړوي ښه وظیفې کوي ښه اشیاء ګرده کوي کفر کار نه په لري په دې د دې په قانون کې دا ده چې دا ولې زیری په دې د خیره چې ستا سره د قانون ټکر کوي وایي ستا قانون نه منم په دې علاقه کې به زما قانون تطبیق کړي دغه دی نه پرېږدي. اوس به موږ تاسو خپله قضاوت وکړو د مثال په طور په د خانقاو کې پیران دغه به ښه لمونځونه کوي ښه وظیفې کوي که تاجب خو هغه ښې وظیفې کوي مګر یو دربار تاجر دی چې امریکا نه نړولی ولې نه نړوي بابا خو لا یې خلک خوندې کړي چې زه د شرع پیغام یم کوي خپلې وظیفې خو لا یې زه د شرع خلاص یم دا ته سره ناستې وظیفې کوي در ماښامه کوي یا وایي د زر کاله دې کوي دا لکه چې خدای ژوند ورکړي که ډوډۍ غواړي ډوډۍ به هم ورکړه که ګمبته جوړوي ګمبته یې ور جوړوي پیسې یې ورکوي ګرد یې ورکوم امریکا ورکوي طالب په غره کې ملا کوی پرېږدم په غارو کې په قرآن کې پرېږدم په مسجد کې نه پرېږدم په سړک کې دا نه ولې بس دا د رب ځای دغه دی چې دی خو قانون غواړي دی خو په قانون کار لري قانون دا جهاد چې ګسله شروع دي که قانون شروع